د زوی خط د دوبۍ نه غزي مور ته وی دلته ځمکې نه واخلې تر اسمانه پورې ځمکې نه واخلې تر اسمانه پورې ما ته د درس جهانه ګرانې مورې دا درته چاوي جړاګانې کوه ما ته په لپو دعاګانې کوه ستا په دعا کې مغفرت ته زما ستا قدمونو کې جنت ته زما راته مشال غوندې بلیږي مورې یوه لحظه مې نه هېرېږي مورې ته وایې څنګه دې ورځې شپې تېرېږي تا ته نور څه ووایم بس ښې تېرېږي مورې نه اوس په سرې غرمې پاسمه زه د سهار 4 بجې پاسمه د ورځې ټوله ورځ ډیوټي وي زما د شپې 8 بجې چوټي وي زما بیا که سالن وي او که چای پخوم ستا په یادونو کې روټۍ پخوم کم وي لامبل خلاص او خپې وینځمه د شپې 1 بجه کپړې وینځمه نه په جمعه جامه تغسې نه د خپل ځان شته حفاظت هغسې پورته که لاس په دې ګړیو غواړه ماله د رب نه خوشحالۍ غواړه ته مجبوری او ناچاری یادوي ما ته د کور چروټۍ یادوي هغه سرونه ترکاری چرته دي د برکت په لاس روټۍ چرته دي نه د وطن غوندې ښکاری کېدمه مخکې اخبار او یا بورای کېدمه داسې روټۍ زما تېرېږي کله د شرارت ژوند مې هېرېږي کله چې لږ ناوخته به د شپې راتلمه تا نه به پټ تر بسترې راتلمه تا به ویل وینځم کپړې وباسه ما به وی نیسي د خوښپې وباسه نوې کپړې دې را په غاړه به کړې سترګې دې تورې راله دواړه به کړې چې به د مونځه د اختر راغلمه مورې ستا خپو لره به زر راغلمه هغه اختر شته خو مزې نشته دی چې پکې پریوزم هغه خپې نشته دی نه مې ته ښکل کې نه زه سر درکمه مبارکي به ستا اختر درکمه خو څنګه چې ګړب مې د تنبې یادوي داسې به ما په مصالې یادوي دلته کې هره ګندګي ډېره ده دا نه چې یو پکې ګرمي ډېره ده نه مې خپل ځان نه مې دنیا یادېږي زما زړګي ته غېږه ستا یادېږي نن مې خبر د واقعاته کړلې مورې خفه مې ډېره زیاته کړلې بس په اخره کې معافي غواړم رب نه د خپل وطن خاني غواړم نو بل به څه عمر بس بل څه وو یاره داسې د زوی خط د دوبۍ نه غزي مور ته وی دلته ځمکې نه واخلې تر اسمانه پورې